قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مسلمانانو ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي. دا ما تاسو سره وعده کړې خبره ده ځکه چې د الله ورځې محکم بشان ورځې دي. دغه متعلق بنن خیر دا ترجمه دی وی د دې الله ورځو متعلق خبره کول غواړم. قرآن پاک په دې گواه ده ان عدة شهور 12 شهرا فی کتاب الله. 12 میاشتې الله کال مقرر کړی ده او دا 12 میاشتو کې 4 میاشتې وي چې کافرو د جاهلیت په دور کې ډېر قدر او قیمت کوي، ډېر تکریم او تعظیم د 4 میاشتو وو. حتی کې دا 4 میاشتو کې به دا دوی تکریم تعظیم کوو پښتو ژبه زه استعمال کم چې د چا دښمني به نه کوله. په دې 4 میاشتو کې جنگونه به نه کول، قتل او قتال به نه کول، یعنی هر یو به د بل په امن کې. دا 4 میاشتو کې دوی داسې کار کوو. یو پکې رجب دا غله ګروسه د 3 متصل میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او د محرم. نن دا ما په نظر باندې 28 د ذوالقعده ده او کېدې شي د موږ تاسو د نظام وشتم او بل ذوالحجه راځي او غنبات بیا محرم. دا د اسلامي کال یو لسمه میاشت چې 2 ورځې پاتې دي او 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد مونږه اخرنۍ میاشت د اسلامي کال لرو چې ذوالحجه ده. نو دا قدرمنې لرو او 4 ورځې ډېرې قدرمنې لرو. د ورځ مطالعه په ډېر بحث لرو. جمعه خو تاسو خپله معلومه ده چې دا د مسکینانو د حد ادا کولو ورځ ده. مسکینان دپاره ښه ورځ دغه ده لکه دا د جمعې ورځ چې جمعې لمونځ پکې کېږي. دې نه علاوه په دې جمعې ورځ او شپې کې 1 ساعت ته رسول الله وایي که مسلمان پکې دعا وغواړي الله تعالی هغه دعا قبلوي. هغه فضیلت یو فضیلت پکې وایي. د جمعې په ورځ کې 1 ساعت ته 1 ګنټه ده، که په دې کې مسلمان دعا وغواړي ځان ته الله یې دعا قبلوي. کوم ساعت ته 15 قوله بخاري شریف نقل کړي په دې مسله کې. ډېر راجح قول دغه ده د جمعې په ورځ باندې چې دا د 2 خطبو منځ کې کله دا مولوي صاحب کېني تقریر کوي، دې 2 خطبو منځ کې دغه ساعت او رکعې 2 دقیقې وي. دغه کې چې دعا کوي لاسونه هم کې پورته کوئ، بس هغه زړه کې چې کوم تېرېږي بس دا دعا ده. یا ډېر قول په دې راغلی او بهترین قول چې فقهاو ترجیح ورته کړې ده د جمعې ورځ مازدیګر نه وروسته تر ماښامه پورې دغه ګنټه کې الله دعاګانې قبلوي. ځان ته دعاګانې کوي، موږ ته کوي دعاګانې ښه قبلېږي. او ډېر د احادیثو موږ ترجیح دغه ته ورکوو د مازدیګر نه تر ماښامه پورې دغه ګنټه کې. داسې یو فضیلت چې جزي درته د جمعې مې وویلو. بله خوا موږ عرفه لرو او ګوره عرفه په دې 14 ورځو کې داخله ده. د عرفې به اوس خبره وکړم. عرفه کې رسول الله موږ ته وایي که یو سړی نفلي روژه پکې ونیسي دا کفاره ده. د مخکیني کال لپاره هم د ګناهونو صغایر ګناهونو کفاره ده، د راتلونکي کال د ګناهونو هم کفاره ده. شریعت خبره ټول کوي که سړی د عرفات روژه ونیسي هم د 2 کلو کفاره د ګناهونو د وړو ګناهونو. تاسو ذهنونو کې به داسې درځي خامخا چې د مخکیني ګناهونو دپاره که کفاره شي خو ګناه سوې ده دا یې کفاره شوه. نو راتلونکي دا احتمال څه چې سړی سره ګناه ونه کړي. د دې څه مطلب ده چې راتلونکي کال کې هم که یو سړی د عرفات روژه ونیسي راتلونکي کال دپاره هم کفاره جوړېږي. د دې دا معنا ده چې الله توفیق د ګناه نه ورکوي. که د عرفات روژه څوک ونیسي په راتلونکي کال کې به هم الله به د ګناه توفیق نه ورکوي. دا یو لویه مسله نه ده چې الله به توفیق د ګناه نه ورکوي که د عرفات روژه ونیسي. یوه جزئي ثواب یې بل هم ذکر کړی د عرفات په ورځ باندې
چې کله عرفات ته حاجیان صاحبان وځي الله تبارک وتعالی تمام فرشتو کې اعلان وکړي چې دا خلک چې دپاره راغلي دا بیابان ته سرونه سرتور نندغه په چیغو اواز لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک ولې دا وایي الله وایي فرشتو ته چې تاسو ګواه اوسئ چې دغه حاجیان صاحبان کومه دعاګانې کړي او کوي هغه دعاګانې زه ټول قبرو او دوی چې کورونو ته ځي دي ټولو ته مې ګناهونه معاف کړي دي او دغه حاجیان صاحبان چې کوم خلکو دپاره دعاګانې دلته وکړي هغو دپاره مې ماسوالونه قبول کړي دي نو دا ډېره لویه ورځ ده یو دریم یو جزي فضیلت بله وایي شیطان چې خدای پیدا کړی دا دوه ځایه کې ډېر ذلیل په دوه ځایه کې یو په بدر کې ډېر ذلیل شو هغه وجه نه وه دویم په عرفات په ورځ باندې شیطان یو ځای کې هم دومره نه ذلیل کېږي لکه د عرفات په ورځ باندې او د ذلت وجه یې نه وایي دا یو بل جزي فضیلت مې د عرفات ذکر کړی دوه ورځې مې بیان کړی دوه اخترونو شپې موږ لرو یو د اختر ورځ واړه اختر ورځ چې دې کې الله تعالی ټولو انسانانو ته چې چا روزه کې نیولي د اختر په ورځ باندې جایزه انعام اجرت ورکوي اجرت د باري تعالی خپله رضا ده او ګناهونه عفو ده الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي او د لوی اختر په ورځ باندې دی اضحیه کوي ډېر عملونه دي ښه اضحیه کوي د اختر لمونځ کوي عرفات تیر شوي حاجیانو پکې حج کړی قرباني کوي نو ډېرې غټې مسلې دي دا انشاءالله بحث قرباني کوو دا څلور ورځې تاسو په کال کې ډېرې بهترې لرئ خپله د دواړو اخترونو په شپې باندې عبادت مستحب ده چې سړی د شپې عبادت وکړي د واړه اختر په شپې باندې د غټ اختر په شپې باندې عبادت مستحب ده تاسو په ټول کال کې دوه عشرې لرئ یعنې دوه لس لسۍ لرئ لسۍ یو آخر د رمضان عشره ورته ویل کېږي ما په هجاب ټول پوهېږئ عشره آخر د رمضان چې د شلو نه مخه ګوره دې کې اعتکاف کېږي د لیلة القدر احتمال پکې غالب ده بله دغه عشره لرئ چې دا اوس موږ ورکې داخلي وو سبا نه بل سبا یا دوه ورځې بعد دا عشره لرئ اول په دې بحث کوو چې دغه عشره کې دغه بهتره عشره ده او که د رمضان عشره بهتره ده دې فضیلت متعلق به اول داسې وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه لس راتلونکو لسو ورځو کې یا په شپو کې هر یو حسنه هر یو عمل صالح په خدای قسم ده څومره اعمال په کال کې کېږي د دې ټولو عملونو نه په دغه لسو ورځو کې عمل صالح بهتر ده څومره اعمال صالح چې په کال کې کېږي ها عمل صالح په دغه لسو ورځو کې څنګه دغه کېږي بهتر ده رسول الله ته وایي یا رسول الله د جهاد نه هم عمل صالح په دې لسو ورځو کې بهتر ده رسول الله وایي او د جهاد نه هم عمل صالح په دې لسو ورځو کې بهتر ده مګر هغه مجاهد چې د جهاد لپاره وځي نفس یې وځي مال یې وځي او بیرته شهید راسي هغه مجاهد د دغه نه بهتر ده یو بله فضیلت یې ذکر کومه که یو سړی نظر وکړه داسې چې په کال کې د په ما لسو ورځو کې روزي نظر وي خو د کال په بهترینو ورځو کې به زه روزې نیسم دغه سړی په دغه لسو ورځو کې روزې نیسي دا د نظر نه خلاصېږي ښه د کال ټول بهترینې ورځې کومې دي یو سړی نظر وکړ قسم یې وکړ محسن ما دې په خدای قسم وي د کال په بهترینو ورځو کې به واده کړو تاسو خپله قضاوت وکړئ په کومو ورځو کې د واده وکړي په دغه لسو ورځو کې دا د کال ټولې بهترینې ورځې دي دغه لس ورځې په دې کې عمل صالح په ټولو اعمالو صالحو کې بهترین دي خاص کر بیا روزه پکې دې کې په دې ټولو عملونو کې روزه پکې مستحب او بهترین عمل ده پکار دا ده چې سړی لس روزې ونیسي ده که بیا لس نسي نیولی چې ګوره چې د عرفات پاتې نسي د عرفات په پکار ده بیا پاتې نشي ما ځکه د انتخاب د نن ورځې وکړه چې بیا څنګه کېږي چې کېدی شي داسې موږ کې استادان یا محسنین ملا خیر کوئ چې ملا به یې نیسي ملا به یې نه نیسي نو کبره ما تقولون ما لا تفعلون چې دې کې خو زه داخلي وایم تاسو ته خو کار نه کوو که تاسې ونیسئ ما ته د الله د الدار الخیر که فاعله بیا ما ته به ثواب الله راکوي انشاءالله
ډېر خلک روزي نیسي. بهترین عمل په دې کې عمل کې بهتر ده، بیا خاص کر روزي کې بهتر دي. تاسو خپله نسي نیولی دغه فضایل کور کې زنانو ته نقل کړي، همغو تاسو نه تکړه دي. زنانان په دې مسله کې ډېرې تکړه دي. روزه پکې بهترین عمل ده. واورئ یوه خبره بله ته وکړه، په خدای قسم چې څوک نفلي عبادت په شپو ورځو کې کوي د تهجد د ثواب ورته لیکي الله. نفلي عبادت ډېر کوي، پنځه وخته منځونه کوئ، لږ مخته راځئ که نه څه خبره ده او کې کوئ. پنځه وخته منځونه کوئ، لمره کوئ او وروسته کوئ. که څلور وکړئ واه واه. که بیا داسې نه وي چې کله تاسو وظیفې ته راځئ که پوهنتون ته، نو داسې وختي تاسو نه راځي، خامخا خوب کوئ، هلته اودسو کې دوه رکعته څلور رکعته لمونځو کې بیا راځي دلته، نو تهجد به وسي. نو دا یو بهترین ثواب ده. دا عمل شروع کې دا یو بهترینې ورځې او شپې دي. هر نفل عبادت د تهجد ثواب لري. نو دا ډېره غټه مسله ده. امام مسله مو انشاءالله واضح شوه. یو ښه خبره بله مسله درته وکړم په دې کې چې نجات عاملان درته پیدا شي. اور نه نجات الله دې موږ ټولو ته نه نصیب کړي. اور ډېر سخت ده. که تاسو نفلي عبادت کوئ که نه، په دا نفلي عباداتو کې که دا د چا والفجر ولیال العشر، دا د ذوالحجې چې څومره نفلونه تاسو کوئ په دغه صورت کې کوئ، وروسته یې بیا نتیجه معنی وغواړئ چې دا ولې خیر دې ولې خبره وروسته وکړه، دا ضرورت نشته ده. خو که تاسو نفلي عباداتو ته اراده کوله، دا والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر دغه صورت کې وایه. ما یو حدیث مبارکه د رسول الله لیدلی دی. نو بس نفلونه په دغه باندې کوئ. که نفلونه کوئ، تهجد ثواب ده، روزې پکې ثواب ده، دا لس عشره. که دا لس عشرې کې خو تاسو ته خپله معلومه ده چې په دې هره ورځ کې یو کار د انبیا علیهم السلام نه سوی ده. په دې لسو ورځو یعنې دا پیغمبرانو نه په دغه لسو ورځو کې هم یو کار سوی ده. موږ په اخر کې ابراهیم علیه السلام ته راځو. ابراهیم علیه السلام خپل ځان قربانۍ ته وړاندې کړی ده، خپل بچی قربانۍ ته په دې ورځو کې قبول کړي. په دې ورځو کې حاجیان حجونه تاسو ګورئ د اتم نه شروع کېږي تر 12مه ورځ پورې ختمېږي. حج په دې ورځو کې کېږي. لوی عملونه قربانۍ ګوره په دې شپو ورځو کې کېږي. عرفات په دې کې ده. د خدای د رحمتونو کلاوت دې کې د حج بیت الله ته تلل، احرام تړل، دا ټول عملونه په دې کې دي. هر یو پیغمبر په دې کې کار کړی، یو کارنامه یې کړې ده، یو کار یې کړی، یو نوښت یې کړی. داسې ورځې بهتره دي او که اخر د رمضان بهترې دي. بعضې وایي چې نه دغه بهتره دي، ځکه داسې یو فریضه پکې ادا کېږي چې هغه په تمام سرزمین کې بیا نه ادا کېږي، هم زمانن هم مکانن. اوس ټول عمر حج بیت الله ته ځه، خو دا ورځې د نوي حج نه ادا کېږي انشاءالله پوهېږم. خو لیکن د دنیا ته په دغو ورځو کې لاړ شه، بلې دنیا ته ښه مقدس اماکنو ته لاړ شه، بیت المقدس کې دا فریضه نه ادا کېږي. دا تخصیص د جانبینو نه ده، هم د زمان ده هم د مکان ده. راځئ اضحیه صدقه ده، خو دا اضحیه که یو سړی په دغو ورځو کې ونه کړي چې 100 دانې نورې بیا حلالۍ سوه د دې ورځو اضحیه نه ده. زما په خبره اوس یعنې که یو سړی په دې شپو ورځو کې اضحیه ونه کړي خپله، بیا د 100 دانې د یو ګډې پسې په مقابله کې حلاله کړه، دا اضحیه نه ده. هغه ثواب الله تا ته نه درکوي چې په کومه اضحیه کې درکېده. ورته دومره بهترینې ورځې دي. ګور همدغه پسه د حلاله که په بل کې دومره ثواب نشته، دغو ورځو کې دومره ثواب نه کېږي. نو بعضې وایي چې اعمال صالح دا د لسو عشرو نه د اخر د رمضان نه بهتر ده، حالانکې رمضان خو ډېر بهتر دی. او بعضې وایي چې نه رمضان نه اخر بهتر دی، ولې یو کې اعتکاف پکې ادا کېږي. رسول الله اعتکاف پکې کړی، بله مهمه شپه چې لیلة القدر ده، د زرو شپو عبادت قبول شوی عبادت الله ورکوي، هغه بهتر دی. لیکن زه تطبیق کوم. واورئ د رمضان اخرنۍ لس شپې بهترې دي او د ذوالحجې دغه اولنۍ ورځې بهترې دي. کار مې جوړ کړه، کار جوړ شو. رمضان اخرنۍ لس دا بهترې دي جهت شپې، ځکه لیلة القدر په شپه کې راځي. دغه ورځې بهترې دي په اعتبار د 10 عشره بهترې دي. دغه اوس لمونځ سبا ورته میلېږي
دا په اعتبار د ورځې سره دواړو ته کار کول څخه دواړو کې افضلیت حاصل کړی شو د ټول کار په شپو او ورځو کې دغه دوه عشرو کې افضلیت ته په شپو کې د رمضان او په ورځو کې د دې لس د ذوالحجې دې کې بهتر دی که یو سړي قسم وکړه ما درته وویلې چې زه به واده کوم یا به یو بل کار کوم په دغه د کار په بهترینو ورځو کې بس دی به دغه ورځو کې د ادا کوي نو بیا به هغه قسم ادا کېږي ښه په مسله باندې واضح شو ګناهونه یې هم دقسې دي که څوک جرمونه پرې کوي ګناهونه هم ډېر بد دي په نسبت سره هغو ورځو ته چې دا لس ورځې نه وي که یو سړی ګناه کوي لکه دا یوه ګناه کوه مسجد کې دا فرق لري د دغې ګناه سره په خپله کوټه کې هلته دومره ګناه نه وي لکه د جومات کې چې ګناه وي یو ګناه کوه په رمضان کې یو قسم حیثیت ده همدغه ګناه کوه غیر د رمضان بل حیثیت ده همدغسې ګناهونه هم په دې شپو ورځو کې بیا اقوال جرمن دي په نسبت سره هغو ګناهونو ته چې په نورو شپو ورځو کې یوه خبره بله هم چې دغه لسو شپو ورځو پورې متعلقه ده دلته په د احادیث د رسول الله کې داسې راځي چې یو سړی کله قرباني کوي نو هغه د ویښتان تاسو ته راځي ویښتان نوکان نه خوري تاسو ته هم د احادیثو علماو هم ویلی او احادیثو د رسول الله کې هم شته ده دا خبره بلکل حقه خبره ده کوم سړی هم چې قرباني کوي او نو دا دې اوس د ذوالحجې نه سر ویښتان جوړ کړي په لاسو کې دې نه جوړوي همدارنګې ویښتان دې کاټ کړي بیا دې نه کاټ کوي خو دا کار مستحب ده واجب نه ده دا کار مباحاتو کې ده مستحباتو کې ده یعنې چاته داسې نسي ویلی نو بیا دغه جرم ده چې تا ولې ویښتان خریلي دي ځکه چې چاته عیب نه متوجه نه ده خو التزام د غیر لازم و که غیر لازم نه و امام خبره پوه شي ښه کار ده ولې ښه کار ده تشبیه د حجاجو سره ده حاجان صاحبان چې کله احرام وتړي مولا نو هغه به یو کار هم نه کوي نه بریتونه کار کوي نه نوکان کار کوي چې ته هم دا کار په دې داسې وکړو ځان د حجي سره مشابه کړه د مشابهت د وجې نه به تا ته الله اجر درکړي خو دا خبره نه د واجباتو نه ده نه د فرایضو نه ده صرف د مستبحباتو مباحاتو نه یو عمل ده که چا وکړ ډېر ښه کار ده ډېر ښه کار ده خو که چا بیا دا ونه کړل نو ډېر زور مه پرې ورکوئ چې ګناهګار دی یا دا ده یا دا ده یا دا ده دا نه ده مسله یو بل رواج چې بیا به کېږي یا به نه کېږي مسله دا چې موږ عرف عادت کې یو د روزې رواج ده وایي چې د اختر ورځ وي نو وړه اختر کې خوراک اول مستحب ده ځکه د مانځه نه مخکې او هغه پورې روزه نیول مستحب ده چې یو رواج ورته یو مسله شته ده د عرف عادت کې چې لوی اختر کې به خوراک نه کوي اصل کې تاسو پر هغه راز چې ځان پوهې کې بیا صحیح کېږي رښتیا خبره وي که نه چې په رمضان کې واړه اختر کې خوراک اول مستحب ښه کار ده نیک کار ده بس راغلي نه که نه ملا هم مونځ یې کړی پکار ده ښه چای وڅښي نو هغه مونځ چې کوخه دې مقصد غرض دغه ده چې تا یو بهترین عبادت ادا توفیق الله درکړو اوس یې انعام در باندې وکړه چې ته مې د یوه طبعي شی نه منې کړی وی الله ویلي اوس خوراک کوه نو زر تر زره د خدای دغه نعمت ته تلېوار وکړه زر خوراک وکړه وایي موږ خلک خوراک ته تلېوار نه کوي اول چې سبی راځي کې نسوار کړي نو دا خو په دې در راغله صحیح صورت یعنې دا نقصان ګوره اوس ایمان خلک دا ډېر مضر سړی ده ویاره کې چای نه چکو که وچکو دلته به دا قرآن وایي چې دا مستحب ده روزه خیر دله ګزاره کوي دا مسلمانان کې وجې مه ووهئ چې بې پوهېږئ نه دا د وجې خوند نه کوي داسې کار زه بلکل منم خو د احادیثو کې تقاضا داسې راغلې ده چې پکار دا ده چې دا یو ډېر د انعاماتو نه ډکه ورځ ده پکار دا ده چې دا اول خوراک داسې غوښه سي داسې خوراک دي چې هغه باندې ادا د عبادت سره د وضعي تر وضعي پورې ځان ساتلی شو بیا زه بزرګي منم ښه خو چې مانځه نه راسي بیا په هغه کار کوي که نه چې ماشاءالله نو دا خو بیا روزه نه شوله موږ دې ته روزه وایو خو دا روزه ده نه روزه خو دې ته امساک د مبتلاتو ثلاثه نهارا د طلوع د فجر نه تر غروبه پورې دغه ته روزه وایي دا تعریف دا خو خوراک نه ځان منع کول دي که نه تر کوم وخته پورې وایم چې اول خوراک د پکار ده په دغه ورځ کې کومه غوښه چې ده وایه
چې وزحې او وزحې کېږي هغه ته درېږي تاسو چې ټول پروسه نه یې درېدلې ورته مؤثر دا خبرې سره کوو ستونزې دي انشاءالله تاسو په دې لسو ورځو په عبادت پوسې زور ولګوئ نفلي عبادت تهجد که د روزو څوک وسه لري هم کوي او انشاءالله په دې به ټول اتفاق وي چې عرفات به خامخا روزه نیسو او چې بیا واورم چې ما ته خو معلومه نه وه عرفات بیا به سره ګورو ښه واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل الله دې د مجلس ټول مقاصد شرع مصرف وکړي الله دا مجلس کفاره دې سیرات وکړي الله دې عظیم قرآن خاطر زموږ ټول صغائر کبایر ګناهونه معاف الله په دې مبارک ورځو کې شپو کې خدای موږ ته توفیق دعا او الله توفیق دې معصوم ګناهونه مراد دې مجلس باندې رحمت وکړي دې مجلس په ګورو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي دې مجلس اولادونه مصر صالحان اللهم تعالى وعلى في آخرة من برابر مقاصد الشريعة مصرف وقرصي يكترون أمامان نسيكي يطول وسيلة رزق حلال مصروانك ممكن كل جهات تصفقاته وبياته مسائله وتقاربه من أتمام الرزق وصلى الله عليه وسلم